الله تعالی د انسان د پیدا کولو اراده وکړه نو الله تعالی دا انسان په خپل لاس باندې جوړ کړ نور دي څومره مخلوقات دي دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي لیکن د الله تعالی د امر کون سره کون موجود چنو موجود شوی دي یو انسان دی چې د انسان شرافت دی او د انسان عظمت دی چې الله تعالی فرمایي خلقت بيدي چې په خپل لاس باندې دا ما پیدا کړی دي به دا مثلا ځان سره په ذهن کې کېدی څومره چې د الله تعالی صفات دي که ید ذکر کیږي که د الله تعالی ساق ذکر کیږي که د الله تعالی عین ذکر کیږي که د الله تعالی وجه ذکر کیږي نو د اهل سنت والجماعت په دې کې عقیده دا ده چې په دې کې به تعویل هم نه کوو په دې کې به تحریف هم نه کوو او تمثیل به هم نه بیانو دا به نه وایو چې د چا په شان دی ځکه الله تعالی په خپل کلام کې په خپله فرمایي چې لیس کمثله شی د الله تعالی په مثل باندې هیڅ یو شی نشته د الله تعالی چې څومره صفات دي دې سره به مونږ دا خبره کوو چې څنګه د الله تعالی د شان سره لایق او موافق دي کما یلیق بشانه چې څنګه د الله تعالی د شان سره لایق دي هغه شان د الله تعالی صفات دي د الله تعالی په صفاتو کې به تحریف هم نه کوي او نه به د الله تعالی صفات بدلی بلکې الله تعالی ځان دپاره ثابت کړي دي مونږ به ثابتو مونږ په کیفیت باندې نه پوهېږو د هغې علم به الله تعالی ته مونږ سپارو ځکه د الله تعالی د کلام دوه قسمه احکامات دي یو ته محکمات وي او بل ته متشابهات وي محکمات هغه دي چې هغه معلوم المراد دي معلوم المعنا دي او واضح او ښکاره دي هغې باندې به ایمان راوړي تفصیلي او بل متشابهات دي متشابهاتو کې د حروف متشابهات هم شته او د الله تعالی چې کوم صفات دي دا هم د متشابهاتو نه دي بس د دې معنا معلومه ده د بعضې او د دې اصل حقیقت باندې الله تعالی عالم دی او الله تعالی په خبر دی او موږ به وایو چې څنګه د الله تعالی د شان سره مطابق صفات اقا مراد دي او هغه د دینه مقصد دی نو الله تعالی په خپل لاس باندې انسان پیدا کړ